بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو د لردي او کبر دي د ټولو کوزي پښتونخوا او د بر پښتونخوا ټولو قدرمندو وطنوالو ګرانو هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو معلومه ده ما د جهادي خبرونو اخرین راپور چې تاسو درکړیو په ووم د اگست یعنی د پنځشنبه په ورځ باندې مې درکړیو او نن 21 د اگست پنځشنبه ورځ یو ځل بیا زه الحمدلله ستاسو خدمت کوم. د 14 ورځې زه د ناروغۍ له وجې نه مې ونه شو کولی چې جهادي راپورونه ټول تاسو ته وړاندې کړم، خو خبرونه ټول راتلل په دغه مریضۍ کې ټول مې راټول کړي دي او تعداد د 2.5 نه اوښتی دی. دا 2.5 خبرونه به زه په دا رنګ تاسو سره دا کوم چې کوشش کوم چې زیات نه زیات په د ورځې د خوا نه راواخلم هغه خبرونه چې راپور شوي دي چې حمله شوې ده په سیمه باندې په پوز باندې او ویل کېږي چې مرګ ژوبله اوښتې ده یا فرضاً مالی تاوان ورته اوښتی. تعداد یې نه دی معلوم، هغه دلته زه نه ذکر کوم، صرف هماغه واقعیت به ذکر کوم چې په هغې کې په حساب د پوز کسان وژل شوي دي یا مالی او جنسي تاوان ورته رسېدلی دی او د هغې ذکر شوی دی. ابه شریکم په دې توګه باندې به هم به هغه خبر تاسو ته ورسیږي او هم به په حساب زه وشم کولی چې دا د 14 ورځو خبرونه ټول ستاسو سهم ته ورسوم. او بل دا دی چې د ریکارډ کول په دم ضروري دی چې دا جهاد دغه واقعیت په دغه خوره کې شوي دي او دا دلته باید وخت هم پې تیر دی، خو دا د خلکو اذهانو ته ریکارډ کې راوستل ضروري دي او د زموږ د څوک دوستان چې د دغه خبرونه اوریدلو ته معذرت غواړم، تکلیف مې لا تر اوسه ښه نه دی، نو دا به راسره زغمئ او معذرت به دې زما منئ چې دا خبرې چې کومه ستونې تخریش و دا زیاتیږي، نو دا شی پکې شته دی، همده لپاره ما برنامې نه کولې. نو دوستانو ته دا دغه کو چې دا په دې باندې بیرته باید ذکر کو چې دغه ریکارډ کې پاتې شي او دا هلته اوسي، تسلسل د جهاد او تسلسل د عملیاتو او د خبرونو له منځه لاړ نه شي. نو د ریکارډ لپاره دا واقعیت چې په 14 ورځو کې څه شوي دي هغه انشاءالله زه تاسو حضور ته رسوم او دا دلته ریکارډ کوو. بله خبر دا ده چې تاسو زما نوی چینل سید بلال فاطمی چینل چې دی په بره پښتونخوا کې او کوزه پښتونخوا کې څومره دوستان دي زموږ مینوال دي هغې نه هیله کوم چې دا راشي ګډون پکې وکړي، سبسکرایب یې کړي، لایک یې کړي او هغه زنګوله ووهي تر څو چې دوی ته زما برنامې په وخت ورسیږي. او پس له دې کوشش به دا کوو چې زما برنامې به نور چینلونه چې دوستانو به ویل ستا برنامې دا چینلونه راځي هغه ستا دي هغه زما نو همې ټول منې کړي دي چې هغې به نور زما برنامې نه نشروي او نه به خپل ځان ته یو قانوني مشکل جوړوي نه به ما ته یې جوړوي، ځکه ما ته پکې زیان نشته دی، خو زیان هغوی ته دی په دې چې کوم خواري هغوی کړې ده، چینلونه یې جوړ کړي دي هغه یې له منځه ځي که چېرته فرضاً، ځکه دا زما ملکیت دی، زه خواري کومه، دا زه برنامه جوړوم او دا دوی اخلي، که زه فرضاً اجازه ورنه کړم دوی حق نه لري دا کار وکړي او که کوي بیا ضرر ورته رسیږي او زه نه غواړم چاته ضرر ورسیږي. ټول زموږ ورونه دي، زموږ دوستان دي، الله دې ورته اجر ورکړي، دومره وخت دا زموږ غږ یې ټول ته ورسو. خو پس له دې زه غواړم چې دوستان تکلیف وکړي او په خپله زموږ چینل ته راشي او د چینل نه مستقیما دا خبرونه واخلي او سبسکرایب یې کړي، لایک یې کړي او زنګوله یې وهي او په دوستانو سره شریکه کړي تر څو دغه زما چینل چې دی دغه وده وکړي او زما مستقیم ارتباط تاسو سره که ستاسو کوم پوښتنه راځي که ستاسو کوم کومنټ راځي ابه ما ته مستقیما راځي او زه به د هغه ته ځوابونه هم وایم. نو د جهادي خبرونو نه شروع کوو. دغه بخش زما صرف مختص جهادي دغه کې د کوم سیاسي نړیواله تبصره نشته دی او کوشش کوم چې زیات نه زیات خبرونه تاسو سره شریک کړم ځکه تعداد د خبرونو نهایت زیات شوی دی. 1 د اګست باندې ما اخرین خبرونه تاسو درکړیو چې یو څه د 1 د اګست متعلق و، هغه نه بعد چې بیا په هماغه ورځ نور راغلی او بیا ما نور مریض شوم نه مې ویلو هغې چې نه به شروع کوو. په 1 د اګست بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ جانیخیل سیمه کې د پوس پر کلا باندې د ولی نور په پوستې ته چې خوراکي توکي انتقالونکي عسکرو په هغې باندې د لاسي بمونو برید وشو. 3 عسکر وژل شوي دي
او پوز په شاتللو باندې مجبور کړل شوی دی. همدارنګه په 9 د اگست وزیرستان شمالي و د بویې ولسوالۍ محمد خیل سیمه کې د پوز تر سال لاندې د میسوکان کندلو پلانټ د اوبو او برېښنا شبکه پر بمونو والوزول شوه او اوبو او برېښنا سیستم قطع کړل شو. په 9 د اگست یو ورځ وړاندې په بن ولایت کې ډومیل ولسوالۍ د پولیسو پر خونیخیل پوستې باندې د لیزري ټوپک او لاسي بمونو برید وشو چې 2 پولیس پکې ټپیان شول. په 8 د اگست ولایت ټانک ولسوالۍ جنډولۍ د خیسرې کلي کې 2 پولیس خزان او بسم الله لکاره خپل سرپلاس شول. همدارنګه په 8 د اگست بن ولایت ولسوالۍ بکاخیل پر سیپاک نهر سړک باندې د خلا باندې په لاسي بمونو برید وشو. یو شمیر عسکر پکې ژوبل شوي او وژل شوي دي. همدارنګه په 8 د اگست بن ولایت بکاخیل ولسوالۍ پر هوایي ډګر د اف سی عسکرو پیکا برید وکړ چې دغه تاوان ورته ور اوختی دی. په همدارنګه په 8 د اگست ولایت وزیرستان شمالي ګړیوم ولسوالۍ پر کاندي پوستې باندې برید وشو چې 15 عسکر پکې وژل شوي دي. په همدارنګه په 8 د اگست وزیرستان جنوبي انګور اډې ولسوالۍ سرخورا سیمه کې پر 2 جلا جلا بریدونو کې یو عسکر وژل شوی دی. 2 امنیتي کمرې ویجاړې شوې دي. همدارنګه په 8 د اگست په کراچۍ کې د مجاهدینو یو قومندان مجاهد محمد ولد د شیرین زاده چې 3 کاله مخکې نیول شوی په یو جعلي جګړه کې په شهادت رسول شوی دی. په 8 د اگست وزیرستان شمالي ګړیوم ولسوالۍ د کاندي پوزي پوستې باندې مجاهدینو برید وکړ او محاصره یې کړه. جګړه اوږده وه چې په پای کې 7 عسکر وژل شوي دي او ډېر شمېر نور ټپیان شوي دي او یو کلاشینکوف غنیمت نیول شوی دی. په 8 د اگست شمالي وزیرستان بویې ولسوالۍ محمد خیل سیمه کې د پوز په میلوګي پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده او هم المریز برېښنا سیستم کاملا تخریب شوی له منځه تللی دی. په 8 د اگست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر سیمه کې د پوز پر ټنډیسر پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او په همدې سیمه کې د پوز لند او زنګوسر پوستې باندې د دراسکوپ په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. په 8 د اگست کراچۍ ولایت پر قیوم آباد چوکۍ په برید کې یو پولیس هلاک او 4 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په 9 د اگست باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ د لغړۍ په سیمه کې د راسکوپ په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. همدارنګه په 9 د اگست وزیرستان شمالي ولسوالۍ ګړیوم د شودت خیل په سیمه کې د اف سی موټر پر ماین منفجر یو عسکر پکې وژل شوی دی. په 9 د اگست ولایت لکی مروت ولسوالۍ غزنی خیل عبدالخیل سیمه کې د خوراکي ټوکو په روان پوځیانو د مجاهدینو د ماین ښکار شول چې پکې 4 عسکر هلاک شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. په 9 د اگست وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک د بالایی پوستې باندې د توره ګولې په سیمه کې او د سرکخیل په ساحه کې د دراسکوف په برید کې 2 بریدونه وشول چې یو عسکر پکې هلاک شو او یو امنیتي کامره پکې ویجاړه شوه. په 9 د اگست ولایت لکی مروت ولسوالۍ غزنی خیل د کرموخیل په سیمه کې د پوز یو جاسوس عسکر حبیب الله وژل شوی دی. په 9 د اگست ولایت لکی مروت ولسوالۍ غزنی خیل د شیرخیل په سیمه کې د چاپی پر نیت راغلي پولیس د مجاهدینو تر کمین لاندې راغلل. 2 موټرې تخریب شولې. اس پی په شمول 4 عسکر ژوبل شوي دي. همدارنګه په 9 د اگست وزیرستان جنوبي شوال ولسوالۍ د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 9 د اگست چترال ولایت د روش ولسوالۍ منځخوړ په سیمه کې د پوز پر پوسه د پیکا د راسکوف په برید کې مالی ځاني زیان بر علاوه د دوهم برید کې چې په همدې ولسوالۍ کې د ډبسر په سیمه کې وشو د 2 عسکره پکې وژل شوي دي او
دوه عسکر پکې وژل شوي دي او یو عسکر پکې ټپي شوی دی. په 9 د اګست ولایت خیبر ولسوالۍ باړې تیرا میدان ملک دین خیل په ستره ګړۍ سیمه کې پر پوځي قطار ماین انفجار وشو چې یو زرعي موټر بشپړه تخریب شو او پکې سپاره ټول عسکر وژل شوي دي. په 9 د اګست ولایت خیبر ولسوالۍ باړې بر قمبرخیل دوربیخیل سیمه کې د پوځ پیاده عسکر او موټري قطار باندې د ماین انفجار وشو چې 6 عسکر پکې وژل شوي دي، زیات شمیر نور ژوبل شوي دي او پوځ بیا په تېښتې ته مجبور کړل شوي دي. په 9 د اګست ولایت چترال د روش ولسوالۍ د منځخوړ پر پوسته د هاوان 15 مرمۍ توغول شوي دي او په همدغه ننګې په دوهم برید کې د پوځ پر لاچیګي پوسته د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. دریم برید د خولډب سر د او منځخوړ سیمو کې د شوی چې دریو پولیسو پر دریو پولیسو پوستو باندې برید وشو چې مالي او ځاني تلفات درلودل. څلورم برید په اس پی جی 9 پوځي پوستې باندې د هاوان 15 مرمۍ وتوغول شولې چې یو شمېر عسکر پکې وژل شوي دي. په 10 د اګست ولایت لکي مروت ولسوالۍ غزنی خیل عبدالخیل سیمه کې پر پوځي پوسته د راکټو لیزري ټوپک برید وشو، یو عسکر هلاک او یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. همدارنګه د اګست په 16 د مومند ولایت خویزو بایزو ولسوالۍ سیټي سیمه کې د اف سی پر شین شوبې پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو اف سی عسکر هلاک او بل مرګونی ژوبل شوی دی. 10 د اګست وزیرستان جنوبي ولسوالۍ مکین د قلندر سیمه کې پر سړک ساوپ میله پر پوز نږدې کمین وهل شو چې 2 موټرونه تخریب او سپاره 15 عسکر وژل شوي دي پکې. همدارنګه په 10 د اګست وزیرستان جنوبي ولسوالۍ مکین قلندر سیمه د برید نه پس ستنېدونکي مجاهدینو باندې پوز کمین وهلو هڅه یې وکړله چې ځوابي برید کې 15 عسکر وژل شوي دي او نور ژوبل شوي دي او مجاهدین په امن سره خپل ځای ته ستانه شوي دي. په 10 د اګست وزیرستان شمالي د میرانشاه ولسوالۍ پر ټلپل سیمه کې د پوځ پر اکمالاتي قطار د راسکوف او پیکا بریدونه وشول، 3 عسکر هلاک او یو شمېر ژوبل شوي دي. همدارنګه په 11 د اګست وزیرستان جنوبي لدی ولسوالۍ د اسمان منځ سیمه کې پر پوځي پوسته باندې برید وشو، 2 عسکر یو وژل شوي دي او یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. 11 د اګست وزیرستان جنوبي لدی ولسوالۍ شپیش تونه سیمه کې پر پوز کمین وهل شو، 15 عسکر وژل شوي دي. همدارنګه په 11 د اګست باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ ډمډولي سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته د راسکوف برید وکړ، یو عسکر وژل شوی دی. په 11 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ بادام سر سیمه کې پر پوځي پوسته د راسکوف برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی. په 11 د اګست ولایت چترال ولسوالۍ د روش شیر کنټرول سیمه کې پوسته د راسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی او همدارنګه دوهم برید کې د اس پی جی 9 دفاعي پوستې په قرارګاه ترسره شوې حمله کې مالي او ځاني تلفات اوښتي. په دریم برید کې په همدغه ساحه کې د ارسون په سیمه کې د پوځ پر عسکرو چې دغه شوي موټر ویجاړ شوي دي او همدارنګه دوی د بیا رغونې لپاره راغلي چې هغه پوسته جوړه کړي، هغه کار یې ناتمام پاتې شوی دی او په تېښته باندې مجبوره شوي دي. په 11 د اګست وزیرستان شمالي ولسوالۍ سپینوام شیر اتله سیمه کې پر پوځي پوسته د راسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 11 د اګست وزیرستان شمالي د سپینوام ولسوالۍ شیر اتله سیمه کې پر پوځي پوسته لاسي بمونو برید وشو چې په نتیجه کې 2 پوځي عسکر هلاک یو شمېر ژوبل شوي دي. 11 د اګست وزیرستان شمالي سپینوام ولسوالۍ شیر اتله سیمه کې پوځي پوسته پرله پسې په لاسي بمونو برید کې 2 عسکر وژل شوي دي او نور ژوبل کړل شوي دي.
همدارنګه په 11 د اګست باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د مډولي سیمه کې پر پوز هغه وخت برید وشو چې هغوی د پرمختګ کوښښ وکړ. د راسکوف او پیکا برید کې یو عسکر وژل شوی دی او نور ژوبل کړلی شوي دي. همدارنګه په 11 د اګست شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ د بایپاس سړک نږدې د رازمک اډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد یونس یوسفزی پر موټر باندې برید وشو. 2 ساعته یرغمالو موټر او تجهیزاتو هر څه یې په غنیمت واخیستل شول او په خپله د سیمې د مشرانو په ضمانت خوشي کړلی شو. 11 د اګست 2 ورځې وړاندې باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ لغړی سیمه کې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی، یوه امنیتي کامره ویجاړه شوې ده او 3 سولر تختې هم له منځه وړل شوي دي. په 11 د اګست شمالي وزیرستان شیوې ولسوالۍ پوځ ته روان اکمالاتي قطر مجاهدینو تر کمین لاندې راغی. یو ټانک پکې زیانمن شو، یو ډرون رانسکور شو او مالي و ځاني تلفات ور اوښتي دي. په 12 د اګست باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ پاټک سیمه کې پوځ پر مجاهدینو د برید په نیت پرمختګ وکړ چې په مخ کې اطلاع په اساس د مجاهدینو استشهادي ځواک یعنی SIF شپږو فدایانو قطار ته کمین ووهه. 15 عسکر وژل شوي دي، نور ژوبل شوي دي، 3 موټرې تخریب شوي دي او مجاهدین محفوظه خپل سیمې ته بیرته راګرځېدلي دي. همدارنګه 12 د اګست چترال ولایت د روش ولسوالۍ لاچیګي سیمه کې د راسکوف په برید کې یو عسکر په نښه شوی دی. په همدارنګه په 12 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیراز خخیل پلنه پخه سیمه کې پوځي پوسته د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. او آخر خبر د نن ورځې لپاره دا دی چې 12 د اګست وزیرستان شمالي سپین موم ولسوالۍ د تخیلو سیمه کې مجاهدینو د ISI او د CTD مشهور جاسوس دین محمد د شفیع الله زوی کمین په نښه کو او ویشتو. یو کلشینکوف مخابره موبایل او موټرې ورته سوځولې دي او دا نور شیان یې غنیمت اخیستي. دا زمونږ جهادي خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې شول. د بلې برنامې پورې تاسو په لوی رب العزت سپارم. هیله لرم چې تاسو زما نوی چینل ته راشئ، هغه سبسکرایب کړئ، دا کړئ او پخوانۍ افغانستان پانوراما چې دی هغه کې نور زه برنامې نه نشروم او هلته زه برنامې نم کوم او نور چینلونه مې هم من کړي دي. نو که غواړئ چې په معلومات او دی باندې اپډیټ اوسئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ. او عین حال کې د ټیک ټاک برنامې مې چې دي هغه هم د افغانستان پانوراما په نامه به نه نشریږي، د سید بلال فاطمي په نامه به نشریږي او تاسو کولی شئ په دغه نامه سره زما چینل وګورئ. په همدې هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.